حق الله باندې څه دی؟ قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله حق بندگانو باندې دا دی چې بندگان به د الله عبادت کوي، د الله بندگی به کوي، ولا يشركوا به شيئا، او الله سره به شرک نه کوي. وحق العباد على الله الا يدخل النار من لم يشرك بالله شيئا. او بیا د بنده حق الله باندې دا جوړیږي احسانا او تفضلا چې بیا به هغه سره جهنم ته نه دننه کوي چې چا په الله سره شرک نه کړي، کفر نه کړي، او د الله عبادت او بندگی کړي، الله به جهنم ته نه کوي. نو عبادت کول په انسان باندې دا د الله حق دی، او د الله حق چې په ټولو شیانو کې مقدم دی. اول دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې نه پس، د دې کلمې طیبه او د دې کلمې شهادت نه پس بیا چې اول انسان باندې لازمیږي مونږ لازمیږي چې هغه په حقوق الله کې دی. نو اول حق په بندگانو باندې، اول حق په انسانانو باندې د الله حق دی، او حقوق الله حق د الله هغه مقدم دی او هغه اول دی. د دې وجه حدیث پاک کې راغلی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې اول قیامت کې پختنه کیږي هغه د مونږ پختنه کیږي. د فارسی مشهور شعر هم دی، روز محشر کې جان گداز بود اولین پرسش نماز بود. دا صحیح شعر دی، دا حدیث دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې اول پختنه به د مونږ کیږي. د ایمان نه پس اهم شی چې د مسلمان په ژوند کې هغه مونږ دی، او مونږ په حقوق العباد کې نه دی، مونږ په حقوق الله کې دی. نو حقوق الله مقدم دي، د الله حق مقدم دی. الله انسان پیدا کړی دی لپاره چې د الله عبادت وکړي، د الله بندگی وکړي، د الله خبره به مني، الله سره به شرک نه کوي. د الله د حق نه پس بیا د بندگانو حقوق دي، د الله د حق نه پس بیا د الله د بندگانو حقوق دي. په بندگانو کې بیا د ټولو نه مقدم حق او د ټولو نه اولنی حق هغه د مور و پلار حق دی. ځکه چې الله رب العالمین انسان پیدا کړی دی، او مور پلارم د انسان د تخلیق باعث ګرځي، مور پلارم د انسان د تخلیق سبب ګرځي. د مور پلار حق د الله د حق نه زیات دی. د الله د حق پسې چې دی هغه د مور پلار حق دی. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. ستا رب دا فیصله کړې چې د الله نه بغیر به د بل چا بندګي نه کوي، او مور پلار سره به احسان کوي. دې ځکه راغلی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. د الله عبادت وکړي، الله سره شرک ونه کوي، او مور پلار سره احسان وکړي، او مور پلار سره ښېګڼه وکړي. هغه بل ځای کې چې راغلي دي هغې ځای کې الله رب العالمین فرمایلی دي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. که ته ځوانې او تکړه او ستا مور پلار بوډاګان شي او سپینګیري شي، یا یو پکې سپینګیری شي، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ته به هغوی ته اف هم نه وې، ولا تنهرهما ته به هغه رټیم نه. وقل لهما قولا کریما، او ته د هغوی دپاره ښایسته او نرم او پسته خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، او هغوی ته د رحمت او د مهربانۍ وزرونه وغوړوه. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. ووایه خدایه په دې مور پلار باندې مې رحم وکړې، ای خدایه زه دوی وړکۍ لوی کړی یم، خدایه ته په دوی باندې رحم وکړې. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. خدایه زه دوی وړکۍ لوی کړی یم، خدایه ته په دوی باندې رحم وکړې. الله ته په دوی باندې مهربان شي، یعنې ته به مور پلار ته سخته خبره هم نه کوې، نرمه خبره به هم کوې، اوف به هم ورته نه کوې، مهرباني به هم ورسره کوې، رحمت طریقې سره پیش آمد به هم کوې، او د هغې نه زیات به هم ستا زړه او ستا قلب او ستا درون او ستا وجدان او احساسات به د تشکر او د امتنان د احساس نه، د تشکر او د امتنان د جذبې نه به ډکي. زړه به د تشکر د جذبې نه ډکي، زړه به د شکرې د جذبې نه ډکي. د مور پلار به شاکرې، او بیا به د هغه امتنان او هغه تشکر به ادا کوې، او د هغې په نتیجه کې به الله نه سوال کوي چې وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. خدایه ته په دې باندې رحم وکړې، دوی خو زه وړکی لوی کړی یم. یوازې په دې باندې نه خلاصېږي چې ته د هغې ظاهري خدمت وکړې، زړه کې به هغې سره محبت ساتې، زړه کې به ورسره مینه ساتې. حدیث پاک کې راغلی دی، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې د مور پلار مخ ته کتل نه عبادت دی. چې سړی د خپل مور پلار مخ ته ګوري الله پاک ته خوشحالي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخط الوالدین. د الله رضا هغه د مور پلار په رضا کې ده، و سخط الله فی سخط الوالدین، او د الله غصه او د الله قهر هغه د مور پلار په قهر او غصه کې ده. چا مور پلار غصه کړل الله یې غصه کړ، چا مور پلار غصه کړ الله یې غصه کړ.
رب العالمین غوسه که خپل رب غوسه که او چا چې مور او پلار رضا کړل الله یې رضا که الله پاک یې خوشحاله که الله پاک به هغه بنده نه خوشحالي چې چا خپل مور او پلار رضا کړي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې وو ګناهونو نه ځان وساتئ اجتنبوا السبع الموبقات د وو هغه ګناهونو نه ځان وساتئ چې هغه سړی تباه کوي سړی بربادوي دا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یو په هغې کې شرک دی او کفر دی الله سره شرک کول سود خوړل د یتیم مال خوړل او د جهاد او د جنگ په میدان کې د کافرانو نه تښتېدل او مخامخ مقابله او جنگ نه کول لکه قرآن عظیم الشان کې چې الله رب العالمین فرمایلي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ای د ایمان خاوندانو چې د جنگ په ورځ باندې کافرانو سره په جنگ کې مخامخ شئ فلا تولوهم الادبار بیا شاګانې ونه ډوئ ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله چا چې په دغه ورځ باندې شا واړوله د الله غضب باندې ګرفتار شو ومأواه جهنم وساءت مصیرا ځای جهنم دی او جهنم بد ځای د تلو دی نو یې فرمایل چې یو تولی یوم الزحف دا د اکبر الکبایرو نه دی سود د اکبر الکبایرو نه دی او الله سره شرک کول د اکبر الکبایرو نه دی او بل یې فرمایل وعقوق الوالدین او د مور او پلار نافرمانی کول عقوق د مور او پلار او نافرمانی د مور او پلار د اکبر الکبایرو نه دی د هغه لوی ګناهونو نه دي چې هغه موبقات دي السبع الموبقات هغه ګناهونه چې سړی تباه کوي او سړی بربادوي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل د دې ګناهونو نه ځان وساتئ قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین بل ځای کې فرمایلي ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك انسان تم د دې وصیت کړی دی چې مور او پلار سره احسان کوه مور په خېټه کې ګرځولی او بیا پیو ته ورکړي دي او تکلیف باندې تیر کړی دی ان اشکر لی ولوالدیک او انسان ته موږ د دې تاکید کړی دی چې د خپل مور او پلار شکریه هم کوه د خپل مور او پلار تشکر هم کوه زموږ تشکر هم کوه زموږ شکریه هم کوه چې موږ پیدا کړي موږ ته پیدا کړی ستا رب یم او ستا پروردګار یم ستا خالق یم ستا ژوند او مرګ زما په لاس کې دی ستا رزق زما په لاس کې دی ستا جهنم ته دننه کول زما په لاس کې دي جنت زما په لاس کې دی ټول انعامات او احسانات چې در باندې کړي ما کړي نو زما شکر هم کوه او د خپل مور او پلار شکر هم کوه نو په دې وجه باندې د قرآن نم دا ثابتېږي او د حدیث نم دا ثابتېږي چې نبي علیه الصلاة والسلام او الله رب العالمین د مور او پلار حق هغه د الله د حق نه پس د بندګانو په حقوقو کې په حقوق العبادو کې د انسانانو په حقوقو کې د ټولو نه اهم حق د چا حق دی د بندګانو په حقوقو کې د ټولو نه لوی او اهم حق د چا حق دی د بل چا کېدی شي د بل چا کېدی شي دا تعلیم د چا دی دا د اسلام تعلیم دی دا د قرآن تعلیم دی دا د قرآن تهذیب دی دا د اسلام ثقافت دی د اسلام دغه تعلیم موږ ته راکړی دی قرآن دا وایي الله او د الله پیغمبر دا وایي د دې نه بله صحیح خبره کېدی شي نشي کېدی د دې نه بله صحیح خبره د مور او پلار احسان په انسان باندې د هر چا نه زیات دی د مور او پلار حق په انسان باندې د هر چا نه زیات دی مور او پلار یو طرف ته مور او پلار دی ستا د تخلیق باعث ګرځي بل طرف ته همدا مور او پلار ستا استاد دی ته د ډوډۍ خوړلو چل مور او پلار ښودلی همدا مور او پلار تا ته د پرتوغاښ تړلو چل هم ښودلی همدا مور او پلار تا ته د قضای حاجت کولو چل هم ښودلی دی دا داسې استاد دی چې داسې استادي به درته بل چا کړی شوی نه ده خادم دی ټول عمر یې ستا خدمت کړی دی چې ته غټ شو بیا دا ستا استاد شو مور دې استاد شو پلار دې استاد شو او همدا مور او پلار دا د انسان پیر او مرشد دی همدغه مور او پلار د انسان روحاني مربي دی تربیت یې کوي بدو اخلاقو نه منې کوي د خرابو کارونو نه منې کوي خرابو خلکو سره د ناستې پاستې نه منې کوي که نه منې کوي تربیه هم ورکوي مور او پلار تعلیم هم ورکوي مور او پلار ستا د تخلیق باعث هم ګرځېدلی دی او تا ته د رزق او د ډوډۍ او د لباس او د جامې او د کور بندوبست هم کړی دی او بیا په مکتب کې داخل کړی مدرسه کې داخل کړی هغه خرچه دې برداشت کوي تعلیم درته درکوي تربیه درته درکوي د رزق بندوبست دې کوي نو الله نه پس چې دی ټول نه لوی حق په انسان باندې هغه د مور او پلار دی د بشر د حقوقو ډنډورچیان د بشر د حقوقو تش په نامه دعواداران هغه مور او پلار اولټ سنټر ته لېږي اولټ سنټر د سپین ږیرو ځای هغې لپاره یې د دارالمجانین غوندې یو ځای جوړ کړی